سلامونه نیکې هیلې احترامات مو ومنئ الله رب العزت وکړي چې روغ جوړ به یاستئ د حیثیت وفیت جمعې به مو پر تن وسیږي ملګرو یو ځل بیا درته هرکلی وایو په هوپ انګلیش اکیډمي کې ملګرو په تېرو درسونو کې موږ تاسو د ورب په اړه باندې وغږېدلو د ورب په اړه باندې څه معلومات چې ولو هغه موږ تاسو ته په تېرو ویډیوګانو کې درکړلو د ورب په اړه باندې معلومات د ورب د برخو په اړه باندې معلومات مکمل هر څه باندې انشاءالله چې پوه شوي به یاستئ نن درس کې موږ تاسو راګرځو و بل برخې د parts of speech ته چې هغه دی adverb موږ تاسو پښتو کې څه ته وایو او په انګلیسي کې څه ته وایو راځئ اول موږ تاسو په انګلیسي کې تعریف ووایو راځو موږ تاسو definition ته adverbs are words that are used in sentences to describe or change the meaning of a verb or adjective or even another adverb دا چې دی تعریف دی اوس موږ تاسو راګرځو په پښتو کې تعریف وایو adverb چې دی موږ تاسو په پښتو کې ورته ویلی شو قید صحیح شو قید څه ته ویل کېږي راځو موږ تاسو تعریف په پښتو کې وایو قید تعریف ته یې راځو قید هغه کلمې دي چې په یو جمله کې د فعل صفت یا د بل قید معنا بیانولو یا بدلولو لپاره کارول کېږي صحیح شو انشاءالله چې سر به مو ورباندې خلاص شوی وي ګوره قید هغه کلمې دي چې په یوه جمله کې صحیح شو په یوه جمله کې د فعل یا د ورب یا د صفت صحیح شو د adjective یا د بل قید یا د بل adverb معنا بیانوي او یا یې بدلوي صحیح شو د دې لپاره موږ تاسو قید کاروو یا دغه کار موږ تاسو ترېنه اخیستلی شو په یو جمله کې راځو موږ تاسو یو اوس مثالونو ته په جملو کې درته ښایم راځئ مخکې له دې نه چې موږ تاسو جملو ته ولاړ شو څو دانې کلمې دي چې تاسو یې زده کړئ صحیح شو دغه کلمو ته ویل کېږي adverb صحیح شو لکه له زیړ رنګ څخه رانیسو بیا بیرته په ګلابي رنګ باندې ختمو quickly sadly always early now here there well loudly suddenly quietly صحیح شو دغه کلمو ته چې ویل کېږي adverbs موږ تاسو په پښتو کې ورته وایو قید اوس یې موږ تاسو راځو په جملو کې وایو دا پورته په ژړ رنګ باندې چې دی دا یې شارټ تعریف هم ویلی شو چې دی لاندې راځو په جملو کې موږ تاسو وایو she ate slowly صحیح شو هغې په کراره سره خوراک کوو صحیح شو slowly دلته چې دی adverb دی دلته چې موږ تاسو ته بیانوي ate چې دی د ایټ دوهم فارم دی یا دوهمه بڼه ده صحیح شو ایټ خوراک ته ویل کېږي ایټ مطلب دا چې په تیره زمانه کې یو کار شوی وي she ate slowly هغې په کراره سره خوراک کولو نو slowly دلته چې شي سو adverb سو دلته څه کار کوي موږ تاسو ته verb تشریح کوي describe کوي وضاحت ورباندې ورکوي په څه شي باندې په verb باندې صحیح شو he spoke quietly هغه په آرامه سره خبرې کولې صحیح شو په خاموشۍ سره خبرې کولې نو دلته موږ تاسو ته څه شي بیانوي spoke صحیح شو spoke موږ تاسو ته بیانوي speak یعنې خبرې کول spoke دوهمه بڼه ده تیره بڼه ده د verb صحیح شو
راځو موږ تاسو درې مثال ته. She danced happily. هغې په خوشحالۍ سره نڅا ګډه یې کوله. صحیح شو؟ نو دلته موږ تاسو ته ډانس چې یو ورب دی، فعل دی، موږ تاسو ته بیانوي په څه شي سره؟ happily سره. happily څه شي دی؟ adverb دی. ډېر اسانه دی. انشاءالله چې زده کړی به مې وي. په راتلونکو درسونو کې به موږ تاسو بیا د adverb برخې باندې خبرې اترې لرو. نو ملګرو زموږ ویډیو تر همدې ځایه پورې وه. که څه نظر مو وي کولی شئ په کمنټ سیکشن کې مو خپل نظر زموږ سره شریک کړئ. که ویډیو معلوماتي ویډیو نو د ملګرو سره ضرور شیر کړئ. او که زموږ پر چینل باندې نوي یاست هوپ انګلیش اکیډمي زموږ یوټیوب چینل در سره حتما سبسکرایب کړئ تر څو پورې زموږ له نوي ویډیوګانو څخه خبر شئ. تر راتلونکو ویډیوګانو مو پر سپیڅلي رب سپارم. ښه وخت، ښې شېبې. الله مو حافظ و ناصر شه.